د استاد ګل زمان په ګډون 50 هنرمندانو ته د مرستې وړاندیز ومنل شو. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوو. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. ملګرو که زمونږ دا ویډیو ستاسو خوښیږي په ده باندې در سره لایک کوئ او زمونږ دا چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني هغه 50 مشهورو هنرمندانو ته د مرستې ورکولو وړاندیز منظور کړی دی چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لورې ولسمشرۍ ماڼۍ ته شوی و. لارګه په دغه تړاو په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ولسمشر غني ته د 50 هنرمندانو لپاره د مرستې د ورکولو وړاندیز کړی و چې ولسمشر غني هم منظور کړی دی. د معلوماتو تر مخه د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپلې مخکینۍ برنامې پر بنسټ د 1998 کال هنري فیسټیول او په وروستیو 100 کلونو کې د هنري بهیر سیمینار د تیر یکشنبې په ورځ جوړ کړی و. دغه سیمینار ته د استاد ګل زمان په ګډون د هیواد د 7 څانګو له 450 تنو زیات هنرمندان وربلل شوي وو چې پریزنټیشنونه پکې وړاندې شوي وو او د تیرو 100 کلونو په لړ کې هره څانګه وارزول شوه. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د استاد ګل زمان په ګډون د مرکز او ولایتونو څخه 50 هنرمندانو ته د مرستې د ورکولو وړاندیز ولسمشرۍ ماڼۍ ته کړی و چې هغه ولسمشر غني منظور کړ او همداراز د راتلونکي کال لپاره د عمر خوړلو هنرمندانو ته د میاشتني معاش ورکولو لارښوونه وکړه چې د راتلونکي کال لپاره دې په کابینه کې تصویب شي. د یادولو وړ ده چې استاد ګل زمان په تیرو ورځو کې د نجیبه فیض په بنډار له نجیبې سره خپرونه کې میلمه و او په ژړا کې وویل چې د کرایې په کور کې ژوند کوي او د کرایې د کور 6,000 افغانۍ هم په ډیره ګرانه پیدا کوي. هغه له ولسمشر غني څخه غوښتنه وکړه چې د هغه لپاره د یو کور بندوبست وشي. هغه وویل چې 50 کاله د هنر خدمت وکړ خو اوس په ډیر بد حال کې ژوند تیروي. نو ولسمشر هم د دغسې هنرمندانو غږ واورېده او دوی ټولو سره یې مرسته اعلان کړه. نو دا اوس زمونږ د نن ورځې خبر. تر بیا ښې چارې. خدای په امان.